نو ټول ناول خو د عبادت د قبولیت دپاره توحید عقیده ضروري ده. کله چې انسان کې شرک و د دې یو عمل الله نه قبلی. سوره توبه کې الله فرمایي چې زما حرم جوړ کی، ته خو به دا جومات جوړی که نه، ته به د الله نه جنت غواړې چې یاره مسجد مې جوړ کړلو، خرچه مې پرې وکړه ده او الله دې جنتونه راکړي، نوره دې عقیده ګډوډه ده. ابو جهل او د مکې مشرکانو حرم جوړو چې د ټولو مساجدو مرکز دی، د مور حیثیت دی د مکې د ټولو ښارونو، القرا ده او پای کې کعبه ده او مسجد حرام دی او د دې خدمت به د مکې مشرکانو کو او حاجیانو باندې به اوبس کول او خوراکونه به پې خورول. او الله رب العالمین قرآن کریم کې فرمایي چې دا ورله نه قبلو. دوی چې دا کعبه جوړوي دا هم ترې نه قبلو، دوی چې د بیت الله خدمت کوي دا هم ترې نه قبلو، او دوی چې دا کم زما د میلمنو د حاجیانو خدمت کوي او خوراکونه پې کوي او سکاکونه پې کوي او میلمستیا ورکوي نه قبلو. ولې؟ بنیاد نشته. لان مونږ چې آبادي کوو پهله بنیاد کوو که نه ډایرکټ دیوال خیجو. دا عقیده بنیاد دی. څومره چې د بنیاد مضبوطو دومره به ستا زړه مطمئن چې هلکه 3 4 5 6 10 چته پورې په دې زه کولی شم. انجینر ته وایي ته لاندې بنیاد دومره مضبوط کړی دی، ټیکهدار هم درته وایي زما تجربه دا ده چې دا کومه سریه ته واچول او کوم بنیاد دې مضبوط وکړه په دې 10 چته جوړولی شي. او چې ستا څومره بنیاد کمزوری دومره به د آبادي کمزوري وي، زړه نشي کولی چې بر آبادي وکړي. نو د عقیدې مثال د بنیاد دی یا د ونې د جرړې دی چې د ونې جرړه وه او مضبوطه وه، دا به شنم وي، دا به تازم وي، د دې به پاڼې وي، دې کې به بار وي، دا به ګورم وي، دې کې به میوه وي، د دې به سوری وي. خو که د دې جرړې ختمې شوې نو دا به زیړی او دا به بیا چې کوم دی وچه به شي، سپیره به شي، نه به د دې باري، نه به چې کوم دی پاڼې شنې کېږي، نه به فصل کوي، نه به سوری ورکوي. دا مونږ چې کوم اعمال کو، دا روژه ده، دا مونځ دی، دا زکات دی، دا حج دی، دا عمره ده، دا ذکر دی، دا تلاوت دی، دا فلان، دا بره سانګې دي یا داسې وایه بره آبادي ده. او دا عقیده د دې مثال د بنیاد یا د ونې د جرړې دی. اول به د جرړې او د بنیاد غم کې چې کله د عقیده مضبوطه وه، یو سبحان الله باندې به تعالی الله اجر درکوي، ګناهونه به دې پې معاف کړي، تا ته به الله په دې باندې باقاعده نیکي لیکي. او بل کس چې عقیده خرابه ده ټول قرآن به ووایي او هیڅ اجر نشته، ځکه عقیده خرابه ده. قرآن په هغه لعنت کوي، قرآن د شرک نه منع کوي، دی په شرک کې مبتلا دی. دا فرق دی. هغه څومره ځان وکړو ټول اعمال برباد شو. دی بل صرف ویلی سبحان الله، په عقیده د توحید ویل یا الله ته پاکې د شریکانو نه، د عیبونو نه، د نقصاناتو نه او دا هغه صفاتو نه چې ستا د شان سره نه ښایېږي. سبحان الله، پاک دی الله د شریکانو نه، د برخدارانو. د ده د یو سبحان الله کې چې کوم کمال او کوم عقیده و دننه زړه کې او په هغه جذبه یې وویله، د څومره اجر وګټلو. او هغه بل لګوي ټول قرآن به ختم کړي، خو عقیده یې خرابه ده. قرآن کریم کې ورته الله فرمایي چې زمانه غیر بل چاته آواز مه کوه. ومن اضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له الى يوم القيامه وهم عن دعائهم غافلون. قرآن کې الله فرمایي دا هغه چانه بل غټ ګمراه څوک دی نه، د ده نه غټ ګمراه شته نه. دا د عقیدې ګمراه دی، یو خو د عمل ګمراه، دا د عقیدې ګمراه الله یاد دی چې الله فرمایي زه یې پرېښیم او زمانه غیر بل چاته آوازونه کوي. یدعو من دون الله، دا الله نه سوا هغه چاته آوازونه کوي، هغه مخلوق ته او هغه ولی ته او بزرگ ته او نیک شخصیت ته چې تر قیامته پورې هغه د ده دا دعا نه قبلولی شي او نه ترې خبر دی. وهم عن دعائهم غافلون. الله فرمایي بې خبره دی ستانه، هغه ته دا پته ونه لګېده چې ما ته چا آواز وکړو. دا قرآن وایي دا زموږ جذبات نه دي، دا زموږ خپلې خبرې دي. ګینې دا ګینې موږ خپلې خبرې جوړې کړې. نو په دې بنا باندې زما محترم ورونو، دا عقیده اول مضبوطول چې زموږ عقیده د توحید دی. الله رب العالمین دی په دې عقیده باندې موږ له تر مرګ پورې استقامت راکړي. او بیا د هغې نه بعد د دې عقیدې په بنیاد چې ته کوم اعمال کې دا بیا دومره فایده کوي لکه د ونې جرړه چې مزیداره مضبوطه به لږې اوبه ورچوه هغې له فایده ورکوي، لږې اوبه چې ورچوي هغې له فایده ورکوي. او چې بنیاد مضبوط آبادي پې کوه بس. و دې وجې نه زما محترم ورونو زموږ اعمال به د الله سبحانه وتعالی په دربار کې هله قبلیږي چې کله زموږ عقیده مضبوطه وي، عقیده د توحید وي، د هر قسم شرک نه موږ تاسو ځان وساتو.